د مالیې وزارت له لوري په ملي کچه خصوصي رغنیزو شرکتونو ته د پانګونې او خلکو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د زاړه ګمرک اړوند 5600 متر مربع ځمکه د سوداګریز او وستوګنیز مارکیټ د جوړولو لپاره په قرارداد ورکول کیږي. په همدې موخه د مالیې وزارت د عامه پانګونې او زیربنا او د دولتي املاکو لوی ریاستونو مسؤلینو د یو شمېر خصوصي رغنیزو شرکتونو له استادو سره ناسته وکړه. په دغه ناسته کې د خصوصي رغنیزو شرکتونو راغلو مسؤلینو ته د صلاح الدین ایوبي په نوم دغه جوړیدونکي استوګنیز او سوداګریز مارکیټ د قرارداد ورکولو په موخه د شرط پاڼې ټول اړین اصول او شرایط د معلوماتي پریزنټیشن په بڼه وړاندې شول. این داوطلبی به اساس داوطلبی باز صورت میگیره. ما در این داوطلبی تلاش اعظمی را میکنیم به منظور تامین شفافیت. در مقابل شما ما در روز اول که داوطلبی صورت میگیره لیست ترتیب میکنیم. بعضی معیاراتی که همکارای ریاست عمومی املاک و همکارای محترم واحد تسهیل سرمایه‌گذاری اداری امور در اوج اون معیارات ست میکنن مطابق از امو و با در نظر داشت شرطنامه که در این معیارات تذکر رفته با در نظر داشت از نمی ما شارت لیست انجام میدیم و او شرکت هایی که مطابق اینمی معیارات مندرج شرطنامه و معیارات واحد تسهیل سرمایه گذاری که در لیست گنجانیده شده اگر مطابق از امو شرطنامه شما می باشه واجد شرایط برای ارزیابی دانسته میشه در غیر از او در اون مرحله ای رد میشه. له داوطلبۍ څخه مخکې د همدې شرط پاڼې له اصولو او شرایطو سره سم به رغنیز شرکتونه خپلې طرحې له مالیې وزارت سره شریکوي چې له ډلې به یې غوره شرکتونه د داوطلبۍ لپاره رابلل کیږي. د خصوصي رغنیزو شرکتونو مسؤلینو له مالیې وزارت څخه د داسې فرصتونو د رامنځته کولو له کبله مننه وکړه او د قرارداد اړوند خپلې پوښتنې شریکې کړې چې د مسؤلینو له لوري ورته هر اړخیز ځوابونه ورکول سول. د ننګرهار ښاروالۍ 6 متره سرک یعنی مشخص کړی ده. نو رئیس عمومی املاک وایي چې تاسو دلته یعنی حداقل د 8 مترو سرک په طرح کې په نظر کې ونیسئ ځکه چې مبادا که احیانا نور بیا هغه ضمني نقشه پکې راشي چې بیا نو خدای نخواسته پانګوال متضرر نشي. د یادونې وړ ده چې د مالیې وزارت اړوند د یادې ځمکې ټولیز مساحت 3.5 جریبه دی چې 2000 متر مربع یې د ننګرهار ولایت د ښاروالۍ له ماسټر پلان سره سم عام المنفعه سیمې ته ځانګړې شوې ده چې د پاتې 5600 متر مربع ځمکې 80% برخه د سوداګریز مارکیټ او 40% برخه یې د شنې ساحې لپاره ځانګړې شوې ده.